جلوگیری از قاچاق در حدود 140 کیلوگرم مواد مخدر نوع تریاک در غزنی. منصوبان امنیتی کندک شهرهای نمبر 1 سه تن را که قصد داشتند این مواد را با استفاده از دو نوع موتورهای تیزرفتار از ولایت بدخشان و ولایت هلمند قاچاق کنند در مربوطات شهرهای کابل قندهار در ساحه غزنی بازداشت کردند. د غزنی ولایت د امنیت قماندانی د کندک اشاره ویخو او بیدارو ځواکونو درې نفره له دوو موټرو سره له 140 کیلوګرامو په شاوخوا کې مواد مخدر په نامه د تریاکو چې له بدخشان ولایت هلمند ولایت ته په لاره و د لویې لارې ساتونکو ځواکونو د لویې لارې په سر باندې سره له دې نفرو نیولي دي. مجاهدین امنیتی با تاکید بر مبارزه جدی علیه مواد مخدر از شهروندان نیز می‌خواهند تا در راستای جلوگیری از قاچاق و مبارزه با مواد مخدر با آنان همکاری بیشتر نمایند. ولسته او خلکو ته مو اطمینان ورکوو نو ان شاء الله چې دوی له موږ سره همکاره وي موږ د دوی سره 24 ساعته په هماهنګي کې یو د دوی په خدمت لپاره یو او دوی ته موږ 100% ډاډ ورکوو چې ان شاء الله د مواد مخدره موږ پوره مخنیوی کوو او موږ کړی ده ان شاء الله. نو موږ ولس ته ان شاء الله پر اطمینان ورکوو چې موږ به 24 ساعته د دوی په خدمت کې شپه ورځ د دوی په خدمت کې یو او له ولس سره مو دا هیله ده چې باید موږ سره همکاري وکړي او همکار دي ان شاء الله. این نخستین بار نیست که مقام‌های امنیتی در غزنی از قاچاق مواد مخدر جلوگیری می‌کنند، بلکه چند روز پیش نیز نیروهای امنیتی در این ولایت 231 کیلوگرم تریاک را که از ولایت بلخ به قندهار انتقال داده می‌شد کشف و ضبط کرده بودند.